بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په مرسل کې پاته مسله د احتجاج بالمرسل ده. په مرسل باندې حجت نیول مشهور دا ده چې د مالکیو او حنفیو په نیز باندې مرسل په دې حجت نیول کېږي مقبول دی، او د شافعیو او حنابلو او محدثینو په نیز باندې مرسل دا ضعیف دی، نو دا مقبول نه دی. دا مشهوره خبره صحیح ده. اوس چې مرسل دا امام شافعي رحمه الله مقبول ګرځي، او مرسل امام مالک رحمه الله او د امام حنفیو پر نیز باندې دی مقبول ګرځي، نو آیا دوی د قبولیت د مرسل د پاره شرایط لري کنه؟ او امام شافعي صاحب هغه ردیي، نو آیا داسې وخت شته چې هغه یې قبلوي که نشته؟ داسې مراسل شته چې امام شافعي رحمه الله یې قبلوي که نشته؟ دا د دې اختلاف چې نظر ورته دقیق کې ورته عمیق کې دا ډېر د اتفاق خواته راژوندي کېږي. یو خو دا دی چې موږ په قواعدو معلومو چې هسې مرسل راغلی بیا راوایي مرسل موږ په نیز باندې مقبول دی. دا رقم خو خود ځله لرې کېږي. یو دا دی چې تطبیقاتو د ائمو ته ځې او د دې شرایط مراعاتوي، بیا دا مذاهب ډېر سره نږدې دي. د ائمو ګورئ، امام شافعي صاحب رحمه الله د سعید بن المسیب چې کوم مرویات مراسیل دي دا قبلوي، مګر څلور روایت داسې دي پکې هغه نه کوي. ګوره امام شافعي صاحب چې مرسل ردوي نو څنګه نه ردوي؟ مطلقاً یې نه ردوي. او حنفیو په تطبیقاتو کې بیخي ډېر شته چې مرسل یې رد کړي یا شرایط ورته ایښي. د شرایطو د مثال دپاره به زه یو قول ته د امام طحاوي رحمه الله دغه را نقل کړی دی. امام سخاوي رحمه الله په مقاصد حسنه کې نقل کړی دی. ګوره، وفي كلام الطحاوي ما يوحي الى احتياج المرسل ونحو الى الاحتفاف بقرينه، یعنی هغه مرسل ذکر کړی دی، بهر وایي دا دلیل کې شته دا دلیل کې شته، نو په دې وجه باندې دی بالا مقبول شو. ګوره، یعنی مرسل چې دی قبلوي څه شي مرسل په څنګ کې طلبوي؟ قراین. او دا هغه بیا تی په دغه مبحث کې د علامه سخاوي په فتح المغیث کې دا بیا پسې وګورئ. نو ګورئ، امام طحاوي رحمه الله او دا رقم د حنفیو عام شرایط په مرسل کې دا رقم دی. ګوره چې دا د ابوبکر جساس او دا د امام سرخسی رحمه الله، دا کتاب اوس د امام سرخسی دی صحیح ده. او دا قول دی نقل کړي د ابوبکر جساس هم په خصوص کې دغه وایي، داسې وایي: واصح الاقاویل فی هذا، قولونه یې نقل کړي دي په احتجاج مرسل کې، نقل کړي دي. بیا څه وایي؟ واصح الاقاویل فی هذا ما قاله ابو بکر الرازی رحمه الله. کوم چې جساس وایي ان مرسل من كان من القرون الثلاثه حجه، د قرون ثلاثه ولا مرسل چشتي حجه ما لم يعرف منه الروايه مطلقا عمن ليس بعدل ثقه. خو په دې کې دا دی چې داسې سړی به وي چې د هغه څه به مطلق دا معلومه نه وي چې دی روایت کوي د غیر عدل او د غیر ثقه سره. یعنی کوم سړی چې ارسال کوي دا خو به وي ثقه، غیر ثقه کې ارسال کوي نو خو د ضعف په وجه باندې غځي. او چې د چا څه دی ارسال کوي هغه کې به هم دی چې د چا څه روایت کوي دی به په روایت کې روایت د ثقاتو د عدولو څخه دی په روایاتو باندې معروف وي. داسې سړی به نه وي چې کله د ثقه څخه هم روایت کوي د ضعیف څخه هم روایت کوي. ځکه نو که بیا دی ارسال کړی د دې مذهب مطابق دي کې نه د حنفیو څلور رای هغه دقیقه رایه دغه چې دا ابن همام هم بیا شرطونه پکې لګي. دی بیا وایي: ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجه، و د وروسته خلکو مرسل بیا حجت نه دی الا من اشتهر بانه لا يروي الا عمن هو عدل ثقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دی د قرون ثلاثه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثقه والی شهادت ورکړی دی. دا نور به بیا په دغه معلومیږي. نو ګوره د په اول سر کې دا وویل چې ما لم يعرف منه الروايه مطلقا عمن ليس بعدل ثقه، چې مطلقا د غیر عدل. نو ګوري اوس داسې روات چې فقط دوی روایت کوي د ثقاتو نه، د ضعفاو نه ګرځي روایت کوي نه، د دې تعداد لږیږي، د دې تعداد څه پکېږي لږیږي. او بیا داسې روات چې
هغه یو خالص د ثقات روایت کوي او بیا هغه چې مراسل کوي نو دا بیا نور لږیږي. نو په دې وجه باندې کم اختلاف چې د حنفیو او د شافعیو دی هغه چې په دقیقه معنا ورته متوجه سي د اختلاف ډېر د اتفاق خواته راځي. پاتې سو یوه خبره دا ده چې امام مسلم رحمه الله په مقدمه کې وایي زموږ اصل او د اهل حدیثو اصل دا دی چې مرسل حجت نه دی. دا امام مسلم چیرې وایي؟ په مقدمه کې. او امام ابو داود رحمه الله د مسلم معاصر دی په رساله الى اهل مکه کې بیا دی وایي دا مرسل دا محتج به او دا ماخذ به او دا باندې خو واخص کاوي د رأس در 200 پورې. یعنی دا بیا وایي بیا ځینې خلکو دا تعبیر داسې پېښوي چې دا بدعت د امام شافعي صاحب سم معاذ الله راښودي چې څه شرط کړی دی. اصل خبره دا ده چې در امام شافعي صاحب مخکې مراسلو باندې ډېرو ائمو کړي دي چې رد کړي دي او داسې یعنی دا پر امام شافعي صاحب پورې نه ده خاص. د امام شافعي صاحب مخکې د امام شافعي صاحب استادان بلکې ابن سیرین رحمه الله وسمو لنا رجاله سید ابن سیرین خو تابعی دي په هغه زمانه کې مطلب خو نو ګرده مراسل ولبره. نو اوس خبره دا ده چې مخکې خلکو دا شرایط لګولي دي چې مرسل به نه وي. نو اوس د دې دوه خبرو تطبیق څنګه دی؟ امام مسلم چې کومه خبره کوي چې وایي موږ وایي مرسل رد دی هغه مراسل ښیي چې بالاتفاق ردیږي. لکه اوس د حنفیو په مذهب باندې د مثال په توګه باندې دا مرسل په خپله نه وي ثقه یا چې دی روایت کوي د ثقات نه روایت نه کوي دا رقم سړی چې ارسال وکړي نو دا مراسل مراد دي. او د ابو داود په قول کې بیا مراسل د هغه چا مراد دي چې هغه مطلقاً مراسل مراد دي. نو مطلقاً مراسل ردیدل نه او مطلقاً مراسل قبل نه نو د یوه معنا د یوه د لفظ به هغه معنا د دې در مابین د اقوال در مابین د تطبیق مراسل او پاتې سو د اختلاف د اتفاق خواته به هم په اقوالو کې دا سره رانږدې ستا ځکه چې یو خو د اصول فقه او د مصطلح قواعد دي یو حدیث دی په حدیث کې تطبیقي کار دی دغه قواعد هلته په تطبیقي کار کې هره یوه وجه لا نه چلیږي. د حدیثو علم د قراینو دی د قواعدو نه دی. ځکه انور شاه کشمیري صاحب رحمه الله په فیض الباري کې وایي چې کله متأخرین ائمه په قواعد باندې شی صحیح کړي او هلته ته متقدمین ائمه د قواعد مطابق روایت صحیح جوړیږي خو هلته چې ورسې هغه پر هغه خاص روایت باندې کلام کړی وي دا مرسل غیر مقبول دی یا دا مرسل پلاني کړی دی یا دا پلاني روایت دا غیر مقبول دی دا راوي پکښې دی او دلته چې تور توګه د هغه راوي ثقه وي دی ووایي چې د ده راوي په وجه باندې دی په دې کې خطا وتلی دي. اوس چې د متأخرینو قواعد ته وګورې هغه صحیح کېږي خو چې د متقدمینو دلته دا تطبیق ته وګورې نو په دا ځای کې بیا هغه قواعد نه صحیح کېږي. نو علم د چا دی؟ د قراینو دی د چا نه دی قواعد. نو دلته بیا اعتبار او قول د چا ته دی؟ د متقدمینو د محدثینو ائمو دی او دا قواعد ته اعتبار نه ځکه انور شاه کشمیري رحمه الله وایي هغه خبره معتبره ده چې متقدمین ائمه یې کوي ځکه هغه کار په قراینو کوي هغه د روات پیژني او متأخرین چې دا کار او تصحیح او تضعیف دا په قواعدو کوي والقواعد اصل اعما او دا قاعدې چې دی دا د ړانده لکړه ده کله کله سړی در لاس تېري کله کله سړی په څا کې لګي. بهرحال دا د تطبیقات خبره شوه. اوس نو راځي چې د امام مالک صاحب رحمه او دغه خبره نه ده د ابوبکر جساس او ابوالولید باجي دغه دوه دغه شرط لګولې دی دا اوس چې ما دغه عبارت ته وایي د اصول د سرخسي رحمه الله دا ابوالولید باجي ذکر کړی دی او دا ابن عبدالبر په یو بل طرز باندې ذکر کړی دی. ګور د تور یو نه دی مفهوم د ټول یو دی چې په مراسلو کې دا مطلقاً قبولیت نه دی بلکې شرایط لري او دا اصول الحديث على منهج الحنفيه په دې کې وګورئ باقي دا درې څلور شرط مطلب ذکر کړي او دا رقم الرد على سير الاوزاعي چې وګورئ الته اوزاعي چې کوم مراسل وکي امام ابو يوسف رحمه الله رد باندې کوي دا تاسو مرسل دي. نو دا ائمه و دا رقم تحوی رحمه الله په ډیرو مواضیع کې مشکل اثار او معنی اثار کې بعضی مراسل رد کړي او دا یو عبارت چې ما ده اوس د فتح المغیث نه درته وایي. نو د دې صدا د تطبیقات صدا معلومیږي چې دا اختلاف دا ولا نږدې کېږي بقیه دا په قواعدو کې چې کوم شان ذکر کېږي نو قواعدو باندې دا علم د قواعدو نه بلکې د چا دی د قراینو دا مذاهب ولا رانږدې کېږي. اوس دا پاتې عبارت ته وګورئ واحتج مالک کذا نعمان امام مالک او امام نعمان بن ثابت رحمهما الله دوی په مرسل باندې احتجاج کړی وتابعوهما به ودانو د دې دوه متابعت د دې مقلدینو کړی دی او دا خپل مذهب ګرځولې دي ورده جماهیر النقاد او دا رد کړی دي جماهیر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد هغه وایي وروره دا رد دی وایي ولي وایي ځکه رد دی چې دغه کوم سړی چې ساقط په سند کې دی د دې حالات موږ ته نه دي معلوم دا مجهول دی مبهم دی او مهمل دی دا درې قسمه راویان دي بیا دا مجهول پر دوه قسمه دي مجهول العین دی مجهول الحال دی. نو دغه چې عدالت نه معلوم
دا ساقط چې دی عدالت نه دی معلوم او د دې ګردو خلکو روایت چې دی دا دغې نه قبلیږي او داسې مطلقا ردیږي هم نه د مجهول روایت نه مطلقا قبلیږي نه مطلقا څه پکې ردیږي قرائن یې هلته کار ورسره کوي. وصاحب التمهید عنهم نقله صاحب التمهید دا نقل کړی دي. ومسلم صدر الكتاب الصله مسلم په صدر د کتاب کې دغه اصل شوی مسلم وایي چې زموږ او زموږ د اصحاب په نسبت باندې مرسل چې دی دا حجت نه دی. لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الأول نقبله. قلت الشيخ لم يفصل اورور دی دا وایي چې کچيري د مرسل د مخرج صحیحو بمسند په مسند سره او مرسل دغه یو روایت مرسلن سوی دی بل روایت دغه مخرج سره مسندن سوی بیا نو دا مرسلن بیا سوی دی ګوره. لكن اذا صح لنا مخرجه بمسند او مرسل يخرجه فبل په مسند باندې یو دویم او مرسل يخرجه یا په داسې مرسل باندې یخرجه چې هغه مرسل اخراج کړي من داسې چې ليس يروي عن رجال الاول یو محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم بل سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هغه اول یو قسم روایت مرسل وي دا بل قسم د محمد بن سيرين صدا روایت تپرس که هشام بن حسان کړی د هشام بن حسان څخه تپرس که دا عبدالرزاق کړی عبدالرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. هغه بل چې د حسن بصري څخه کړی دی حسن بصري عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه د حسن بصري څخه بیا د مثال په توګه قتاده عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم د قتاده څخه سعيد بن ابي عروبه کړی دی سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نو دا هغه مرسل په جلا سند دی دا مرسل په جلا دا بیا څه چم کوي اعتزاد یې کوي. ګوره دا مراسل دي د قبلېدو خواته روان دي دا ګوره. او مرسل يخرجه من ليس يروي عن رجال الاول نقبله هغه موږ قبلو. قلت الشيخ لم يفصل شيخ ابن صلاح رحمه الله دې تفصیل نه دی کړی. والشافعي بالكبار قيدا امام شافعي رحمه الله وای دا مرسل به یو خو به کبار تابعین کړی. ومن روى عن الثقات ابدا او بل بداس سړی چې ابدا بروایت د ثقاتو نه کوي لکه سعید بن المسیب ده. نو ګوري امام شافعي صاحب هم دا شرط لګوي بیا دا هم قبلوي. ومن اذا شارك اهل الحفظ وافقهم الا بنقص لفظ که څوک داسې سړی چې دی د مشارکت کړی وي د اهل حفظ سره یعنی دی او اهل الحفظ هغه هم یو رقم روایت کړی دغه هغه رقم کړی دی الا بنقص لفظ مګر داسې دی چې په یو لفظ کې مطلب دی او هغه یو سړی دا رقم سړی دی چې دی ثقه دا رقم خلق سره کوي چې هغه د اهل حفظ سره مطابقت لري مګر په یو لفظ کم کې خو داسې لفظ وي چې هغه معنا نه څه پکوي خرابوي. فإن يقل فالمسند المعتمد فقل دليلان به يعتضد. فإن يقل کچیر داسې وسی چې دا لفظ ډیر کم کې د هغو سره موافقت نه کې پیدا فالمسند المعتمد بیا مسند معتمد دي. ته یو بله مسله دا ده چې د مسند او د مرسل در مابین دغه راسي تعرض راسي کوم معتبر دي. بعض خلک مسند معتبر دي ځکه چې دی اهل دین دي اهل الرای دي او دلته پر دې ډیر دغه پر دې ست چې دا نه ذکر کینو ځکه د دیانت تقاضا دغه چې دا دی به خیر په دغه دینو دغه د مرسل دغه دی هغه قول حالت هم ضعیف دي په ټول مذاهب کې خو دلته دغه خبره ده کچیر دي دوه سر راسي نو اصل اعتماد چې دا پر مسند دی او دا دوه سره دلیل سره ملاوسه په دې باندې دا مرسل تم اعتضاد ورکولای شو صحیح سو. ورسموا منقطعا عن رجل وفي الأصول نعته بالمرسل. منقطع عن رجل چې دی وایي عن رجل دا ماته ټول چې یو مبهم دی یو مهمل دی یو مجهول دی او بیا یو جهالة العين دی یو جهالة الوصف دی ذات دی صحیح جهالة العين جهالة الوصف یا جهالة الحال. دلته عن رجل چې وویل سي دا مهمل دی دا هم دې ته هم مرسل ویل سي دا هم په اصول کې دته چې ویل سوی دی مرسل دا مسائل ټول خلاص. اوس یو مرسل د صحابي دی بعض علما هغه دونه تشدید کړی دي چې مرسل د صحابي هم نه قبول کړی دا مرسل د تابعین دی قبول کړی ولې نه دی د دې وجه دا چې دی تابعی کې د امکان ست چې بل تابعی سره کړی او بل سره کړی حتی په تابعین کې د دوه تابعین سره یو د بل سره روایت ستا د درو د ستا د څلورو د ستا لږ د پنځو دم قلیلا ستا په دې کې امام خطیب بغدادي یو کتاب لیکلی دی چې پنځه تابعین یو د بل سره روایت کې د ثابت ورس. نو اوس په جمع بنز کې وسایت هغه نه دي معلومیږي نو د دې احتمالاتو د وجه نه د تابعین روایت
دا چې مراسل وي د اختلاف کړۍ ته لوېدل دي. که څونه اختلاف لږ شي، اختلاف خو شته دی، خو نه دی چې ګرځي اختلاف څه پکې شي، خو سره لږ به شي، افراد به لږ شي. او پاتې سو مرسل د صحابي باندې ځینې خلکو دغه کړې ده، خو هغه قول بالکل غیر معتبر دی. ځکه وایي دوی بیا دا وایي، هغه دا دلیل وایي چې صحابي هم کېدلی شي چې د تابعې صحیح کړی صحیح سو، نو هغه امکان چې دی هغه ډېر لږ دی، نادر چې دی هغه دغه نه. اما الذي ارسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. کوم چې صحابي مرسلان کوي هغه حکم هغه دا دی چې هغه د موصول او د وصل په حکم کې دی. دا چې بیا امام شافعي رحمه الله ولې مراسل رد کړي دي، د هغه کوم تعلیلات هغه په دغه فتح المغیث او د شروح د الفیې کې بیا په هر یو باندې چې سړی د نور زیات دغه کوي، دا ته کتلی سي. سبحان ربک رب العزة